له هغه څخه د ساه ختلو، د ملائکو د حاضرېدو، مؤمنانو ته د آسمان د دروازو خلاصېدو او د نورو په وړاندې د بندېدو بشپړ وضاحتونه بیان کړي. دلته دا باید یاد وساتو د مؤمن او غیر مؤمن ترمنځ توپیر څه دی، له بدن سره د روح تړاو په کومه طریقه دی. برا بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمای موږ له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یوې جنازې ته لاړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې کیناست او موږ هم ورسره په خوا کې داسې په عاجزي کیناستو لکه چې په سرونو مو مرغان ناست وي، او د مړي لپاره قبر کنستل کېده. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په الله تعالی باندې د دې قبر له عذاب څخه پناه وغواړئ. موږ ټولو ویلې په الله تعالی باندې د قبر له عذاب څخه پناه غواړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې مؤمن بنده له دنیا څخه روانیږي او آخرت ته یې مخه کیږي، نو له آسمان څخه ورته ملائک راکوز شي، مخونه یې داسې سپین وي لکه د لمر، له جنت څخه یې له ځان سره کفنونه او خوشبویي راوړې وي، راشي او د مړي په خوا کې په دومره اندازه کې کینی چې نظر یې ورته رسیږي، یعنی دومره لرې ترې کینی چې دا یې ایله ویني او د هغه د روح د راتلو انتظار باسي. بیا ورته ملک الموت راشي، د سر په خوا کې کینی او ورته ووایي ای پاکه روحه د الله له لورې بخښنې او خوشحالي ته راووځه. نو هغه په داسې بهېدو راوځي لکه د اوبو څاڅکي چې د خم له خولې نه راوځي. روح ملک الموت واخلي، خو کله چې واخلي نو دا نور ملائکې ورته د سترګې د رب په اندازه هم پرېږدي نه، تر دې چې په هغه کفن او خوشبویي کې واچوي او له هغې نه داسې خوږ بوی روان وي چې د ځمکې په مخ د اعلی مشکو هم خوږ وي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا ملائکې پورته روان کړي، د ملائکو په هره ډله چې ورتیریږي نو هغوی ورته وایي دا پاک روح مو له کوم ځایه راوړ، هغوی ورته وایي دا پلانی د پلانی زوی دی، او هغه غوره نوم یې یادوي چې په دنیا کې به پرې خلکو نوماوه، تر دې چې نږدې آسمان ته یې ورسوي، د دروازو د خلاصولو غوښتنه وکړي، نو د هر آسمان نږدې ملائکې تر بل آسمانه بدرګه کړي تر دې چې آسمان ته وخیجي. نو الله رب العزت وایي زما د بنده عملنامه په علیین کې ولیکئ او بیرته یې ځمکې ته واپس کړئ، ځکه ما له دې څخه پیدا کړي دي، په دې کې به یې واپس کوم او له همدې څخه به یې بیرته را وباسم. نو روح به بیرته بدن ته راوړل شي، دوه ملائک ورته راشي، په قبر کې کینئ او ورته ووایي چې ستا رب څوک دی؟ نو دا مسلمان بنده به ورته وایي چې زما رب الله دی. بیا به ورته وایي چې دین دې څه دی؟ دا مسلمان بنده به ورته وایي چې دین مې اسلام دی. بیا به دا ملائک ورته وایي دا سړی چې تاسې ته راغلی و څوک دی؟ بنده به ورته وایي دا د الله پیغمبر دی. په ځینې روایتونو کې راځي چې ترې به پوښتنه وکړي چې من نبیک، او په ځینې روایتونو کې راځي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره به دته په قبر کې وښودلی شي او دا به ورته وایي چې د دې سړي په حق کې ته څه وایې؟ د دې سوال او ځواب په ختمېدو سره له آسمان څخه غږ وشي چې زما بنده رښتیا وویل. د جنت بستره ورته خوره کړئ، د جنت جامې ورته واغوندئ او د جنت دروازه ورته خلاصه کړئ. د دې نعمتونو په حصول سره ورته د جنت خوشبویي راشي، قبر ورته دومره پراخ شي چې څومره یې نظر لګیږي، او یو ښایسته مخی، ښایسته جامو او ښایسته خوشبویي والا انسان ورته راشي او ورته ووایي د هغه شي زیری واخله چې تا خوشحالوي، دا هغه ورځ ده چې له تا سره به وعده کیدی شو. دا مسلمان بنده به ورته ووایي ته څوک یې؟ ستا له مخ سره خو ډیر خیر راځي. هغه به ورته وایي زه ستا نیک عمل یم. قسم په الله چې ته به د نیکي کارونو ته ډیر په بیړه ورتلې او له ګناهونو څخه به ډیر وروسته کېدې، نو الله تعالی دې تا ته ډیر خیر درکړي. هو هغه ورته وایي چې زه ستا نیک عمل یم. نو نیک عمل څه ته وایي؟ دا د هغه لمنځونه، روژې، نیکي، صدقې، ویره، ژړا، حج، عمره، د قرآن کریم لوستل، له رحمان ذات سره مینه،
تهجد، له الله نه ویره، له مور او پلار سره ښېګڼه، د علم طلب، الله تعالی لوري ته بلنه او د الله رب العزت په لاره کې جهاد دی. نیک عمل دې ته وایي. کله چې مؤمن بنده دا ځلیدونکی مخ وویني نو زیری ورته ورکوي او خوا و شا وګوري چې قبر ورته پراخ شوی وي، د جنت بستره ورته غوړول شوي وي، جامې هم د جنت وي، نو پوه به شي چې د جنت د هغه نعمتونو په بدل کې هیڅ نه دي د کومو چې انتظار باسم. یعنې کومه نعمتونه چې الله رب العزت ما ته په جنت کې راکوي دا د هغو په بدل کې هیڅ هم نه دي. نو دا به وایي چې ای ربه قیامت قائم کړه چې هغو نعمتونو ته زر ورسېږم. نو درنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی. کله دې تاسو دوکه نه کړي. راځئ په خپل ژوند کې هغه عملونو ته مخه کړئ چې الله رب العزت د قبر حالات در باندې آسان کړي.